حاجي صاحبانو له دې فرصت نه ګټه واخلئ. زمونږ او تاسو دلته مقصود اصلي چې په وطن کې نه راته میلاویږي هغې ته متوجه شئ. دغه کوټه دا موږ ته په وطن کې م وه، ډوډۍ موږ ته په وطن کې م رسېده، دلته دا تحایف چې کوم دلته خرڅېږي دا موږ په وطن کې م پیدا کولی شو. د مختلفو ممالکو نه شیان را روان دي. البته کوم شی چې موږ په وطن کې نه لرو هغې ته متوجه شئ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. نو دغه ځای ته زموږ او د تاسو راتګ د الله عز وجل یو خصوصي او ځانګړی فضل و. د الله عز وجل مرحمتو په موږ او تاسو باندې. د حرمینو شریفینو سفر خلق د الله عز وجل نه په ژړاګانو اوښکو باندې غواړي. الله عز وجل ته صلات حاجات ادا کوي چې الله ته زما نصیب په حرمینو شریفینو کې وکوي. ای الله دغه مقدس سفر مونږ ته را نصیب کړي. خلک یې غواړي دی الله نه. هغه سړی بختور بلل کېږي چا چې حرمین شریفین په سترګو باندې لیدلی وي. هغه سړي ته حاجي صاحب ویلی کېدای شي. کله چې دی حج د بیت الله شریف ادا کړي یو لقب درته ورکړل شي حاجي صاحب. مونږ تاسو په دې خپله ټولنه کې بیا د حاجي صاحب لقب دې سړي ته ورکوو. دا یو ممتاز شخصیت له دې نه جوړ شي. څوک چې دغه ځای ته راغلی دي خلک بیا قدرداني کوي. او دغه قدرداني یوازې زموږ د پښتو او د افغانستان مسله نه ده، بلکې دغه قدرداني الله عز وجل دغه حاجي ته ورکړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې دغه حاجي صاحب ته چې د ده سترګې په بیت الله شریف باندې لګېږي، دلته د طاعات ترسره کوي. دې ته د الله پیغمبر وفد ویلی دي. الحجاج والعمار وفد الله. د الله عز وجل پیغمبر وایه حاجي صاحبان او عمره کوونکي دا د الله خاصه ډله ده، خاص لښکر دی، خاص ځانګړي خلک دي د الله عز وجل. حتی کې په یوه روایت کې دا ورته راغلی دي اهل الله. دا د الله عز وجل اهل دي. اهل خو موږ تاسو هغه خلکو ته وایو چې یو څوک د یو چا د کور سړی وي. دغه حاجي صاحبان دا د الله عز وجل نږدې ترین خلک دي الله عز وجل ته. نو د دې وجې نه خو عام مسلمانان هم قدرداني کوي. دغه حاجي صاحبان ولې دومره قدرمند دي؟ حاجي صاحبان ځکه قدرمند دي چې دوی تر ټولو هغه بهترین مکان ته راغلي دي. د الله په ځمکه کې له دغه ځمکې نه چې دا کومه ځمکه کې موږ او تاسو قرار لرو بله بهترینه ځمکه نشته. تر ټولو ځمکو بهترینه ځمکه همدغه ده. دا هغه ځمکه ده چې دلته یو لمونځ موږ ته الله عز وجل په 1,00,000 لمونځونو باندې بدلوي. دا هغه ځمکه ده چې په دې ځمکه د الله د پیغمبر قدمونه ایښودل شوي دي. دا هغه ځمکه ده چې دلته جبرائیل علیه السلام ګرځېدلی. دا هغه ځمکه ده چې دلته ابراهیم علیه السلام ګرځېدلی دی. او دلته د اسماعیل علیه السلام په توسط باندې په شریکه دوی دغه بیت الله شریف آباده کړې ده. دا هغه ځمکه ده چې له همدغه ځمکې نه د دنیا ګوټ ګوټ ته ابراهیم علیه السلام اعلان کړی. کله چې د بیت الله شریف جوړه کړه نو الله عز وجل ورته فرمایي وأذن فی الناس بالحج. خلکو کې د حج اعلان وکوه خلکو ته. ابراهیم علیه السلام ورته وایي ای الله زما غږ خو ډېر ټیټ دی، کښته دی. دا زما غږ به تر لرې لرې علاقو پورې څنګه رسیږي؟ دا خلک به زما غږ څنګه اوري؟ الله عز وجل ورته فرمایي. تفسیر بیضاوي هم دغه مسله ذکر کوي چې الله ورته فرمایي علیک الاذان وعلی البلاغ. تا باندې یوازې اعلان کول دي، ته اعلان کوه او رسول په ما باندې دي. په یو روایت کې دا راځي چې ابراهیم علیه السلام مقام ابراهیم باندې ودرېده. هغه کومه زیړه جالۍ کې چې بنده تیږه ده په دې باندې ودرېدم. دا جنتي تیږه ده. دې تیږه کې الله عجیب کمالات ایښي وو. په دغه تیږه کې د ابراهیم علیه السلام د قدمونو نښې اوس هم شته. دغه ډبره دا به ټیټه وه، خو چې کله به د کعبې شریفې دیوال پورته کېده دا به خود ورسره پورته کېدله، او چې کله به دی ترنه راکته کېده بېرته به بیا ټیټه کېده. دغه تیږې ته الله دا کمال نصیب کړی و. په دې چې کله دی ودرېده نو دغه تیږه لوړه شوه. تفسیر بیضاوي دا یو روایت ذکر کوي دومره اوچته شوه كأطول جبال الأرض. لکه په مخ د ځمکه کې چې تر ټولو لویترین او لوړترین غر وي دومره دغه ډبره الله اوچته کړه. او ابراهیم علیه السلام په دې خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې، ښي طرف ته او چپ طرف ته، مخې ته او شاته، هر طرف ته یې دغه غږ وکړو یا ایها الناس، ای
خلکو ان الله قد بنا لكم بیتا وكتب عليكم الحج بشک الله عز وجل تاسو دپاره کوټه جوړه کړې ده بیت الله شریف او په تاسو باندې د دې حج الله عز وجل فرض ګرځولی دی نو تاسو د الله عز وجل د خبرې اجابت وکوئ دغه د ابراهیم علیه السلام غږ لکه څنګه چې الله ورته ویلي وعلیک الاذان وعلی البلاغ تا باندې اعلان دی او رسول په ما باندې دی د هر سړي غوږ ته الله ورساوه الله عز وجل تر ورځې د قیامته چې څومره انسانان راځي د دې ټولو تر غوږونو پیدا و که نه و پیدا د ټولو غوږونو ته الله دا ورساو او په هغه زمانه کې چې چا هم د دې غږ دپاره لبیک ویلی دي نن الله عز وجل په حج کې نصیبه کوي ابراهیم علیه السلام ته الله عز وجل فرمای یاتوک رجالا وعلى كل ضامر خلق به تا ته را روان وي پیاده پیابله په پښو باندې مشاتن په پښو به را روان وي وعلى كل ضامر او په هر چست او ډنګر اوښ باندې به را روان وي یعنې په سورلی به راځي څوک به زمیني مزل کوي اوس خو نو وسایل دي بیا څوک به په تیارو کې راځي څوک به موټرو کې راځي او څوک به بیا په پښو راځي فکر کوم دا د عراق قاجیان اوس هم دلته په دې موټرو کې را روان وي دا به راځي او یأتون من کل فج عمیق د هارې لرې لارې نه د هارو لوړو ژورو نه به تا ته خلک را روان وي نن زموږ د افغانستان تقریبا له 2000 کیلومتره نه هم لرې خړ پړ افغانان دوی هم دې غږ ته لبیک ویلي وو نن له ډېر لرې نه دغه شملور افغانان دغه بشهامته او غیرتمن افغانان چې د نړۍ په انسانانو کې د دوی د شهامت او د دوی د غیرت نمونه نشو موږ پیدا کولی الله عز وجل هغه لرې ځای نه دوی هم دغه مکان مقدسه ته راوستل او د ابراهیم علیه السلام غږ ته لبیک ویلي وو دغه داسې یو ځای ته الله موږ او تاسو راوستلي یو داسې یو ځای ته الله راوستلي چې د هره تیږه او ډبره ګورې نو په دې د الله د پیغمبر سترګې مبارکې لګېدلې دي دلته د الله د پیغمبر قدمونه مبارک ایښودل شوي دي دلته د الله پیغمبر خاپوړې کړي دي دلته د الله پیغمبر ژړاګانې کړي دي دلته د امت په حق کې الله ته لاسونه لپه کړي دي الله عز وجل داسې یو مبارک ځای ته موږ راوستلي یو سبحان الله معنوي برکات هم لري ظاهري برکات هم لري ابراهیم علیه السلام دعاګانې ورته کړي او الله قرآن کریم کې وعده هم کړی من دخله کان آمنا څوک چې دغه ځمکې ته داخل شي دی به په امن کې شي اخروي امن هم ورپورې تړلی دی او دنیوي امن هم ورپورې تړلی اخروي امن بیا دا دی څوک چې دې ته داخل شي نو الله به درته امن ورکړي د اور د جهنم نه د دې وجې نه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه څوک چې د دې بیت الله شریف زیارت ته راشي او بیا ګناهونه ترسره نه کړي دی الله عز وجل پیغمبر څه فرمایي رجع كيوم ولدته امه دا به داسې حالت کې راواپس شي لکه په کومه ورځ باندې چې دی مور زیږولی و الله موږ ته ډېر لوی منقبت راکړی الله ډېر لوی رحم را باندې کړی دی خو اوس موږ او تاسو څه کول پکار دی حاجي صاحبانو چې دغه بهترین فرصت رانه ضایع نه شي یاره وطن ته تګ به کله وي او په دې بازارونو کې ګرځېږي تحایف اخلي 10 روپیو شای اخلي په ګانټو وخت ور باندې ضایع کېږي دا قیمتي وخت دا د الله عز وجل مرحمت په موږ باندې او دغه د الله عز وجل په نظر د رحمت باندې موږ ته کتل او بلې خواته زمونږ دغه قیمتي وخت په داسې انداز باندې ضایع کول دا موږ ته په کار نه دي حاجي صاحبانو له دې فرصت نه ګټه واخلئ زمونږ او تاسو دلته مقصود اصلي چې په وطن کې نه راته میلاویږي هغې ته متوجه شئ دغه کوټه دا موږ ته په وطن کې م وه ډوډۍ موږ ته په وطن کې م رسېده دلته دا تحایف چې کوم دلته خرڅېږي دا موږ په وطن کې م پیدا کولی شو د مختلفو ممالکو نه شیان را روان دي البته کوم شی چې موږ په وطن کې نه لرو هغې ته متوجه شئ ته په وطن کې طواف د بیت الله نه لرې ته په وطن کې داسې ځای نه لرې چې ستا یو لمونځ په 1 لک